صلات تسبیح ما خولې تاسو ته بار بار صرف مختصر به درته ویم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تره ته حضرت عباس رضی الله عنه ته د ترو د حضور پاک مبارک او ډېر زیات محبت یې ورسره د خپل تره سره تر صلات د خلکو محبت یو ځل حضرت عباس رضی الله عنه راغی نو حضور پاک مبارک ته د بعضې ملګرو نه ګیله وکړه وی د الله رسوله وي خلک زمونږ هغسې خیال نه ساتي بعضې وخت انسان په زړه کې چې خیال نه ګیله پیدا شي نو رسول الله مبارک په منبر باندې کېناسته او خلکو ته اعلان وکړو وی خلکه وی تاسو ته پته ده چې تره د پلار په ځای عمو رجل سن و ابیه د سړي تره پلار په ځای باندې وي چا چې زما تره خوشحاله کړه دی خوشحاله کړه چا چې زما تره خفه کړي ګوره دی خفه کړه او چې پیغمبر چا خوشحاله کړه نو الله خوشحاله کړو چې پیغمبر چا خفه کړه نو الله خفه کړه دا صفه خبره نو هغې عباس رضی الله عنه ته حضور پاک مبارک وفرمایل وی ای عباسه ای زما تره یا عمه تا ته یو تحفه نه درکړو یو ډالۍ نه درکړو یو بهترین شی درته نه ښیم داسې شی درته وښیمه چې که ستا ګناهونه د دریاب د زګ عمرې الله بیا راته معاف کړي او ستا واړه او لوی او ستا پټ او ښکاره او زاړه او نوې ټول به راته خدای معاف کړي ورته یې ویل الله رسوله ولې نه ویې ښایه دا صلات تسبیح ورته نو بیا ورته حضور پاک مبارک وفرمایل وی که روزانه کولی شي نو روزانه که روزانه نشي کولی هفته کې یو ځل که هفته کې یو ځل نشي کولی میاشت کې یو ځل که میاشت کې نشي کولی نو کال کې یو ځل او که کال کې نشي کولی په عمر کې خو یو ځل نو زمونږ رمضان کې تخصیص نشته په حدیثو کې او مونږ رمضان کې خلکو ته ځکه ښایو چې په رمضان کې د صلات تسبیح وکړو دا امر ثواب شو لکه د رمضان نه بغیر چې او یا کرته کړي دا ګورې په صحیح حدیث ثابت دی لیکن یو حدیث نه دا حدیث ناقدین او جارحین دا اغوینه دا روایت ثابت دی چې یو روایت کمزورې دی نو بعضې خلک په هغې ردونه کوي نه 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 ډېر مضبوط روایت دی په ډېرو سندونو باندې دا منقول دی د رسول الله صلی الله او تعامل د امت په هغه وخت نه اوسه پورې شروع دوه طریقې دي ترمذي شریف کې یوه طریقه خو هغه دا ده چې سړی دا هغه طریقه لږه مشکله ده د عبدالله ابن مبارک که کومه طریقه ده هغه مونږ خلکو ته ښایو هغه راته وویل هغه یو پټې لږ به تاسو ته ګرانه شي دا اسانه ده دا دي چې څلور رکعتو نفلو نیت به وتړئ څلور رکعتو نفل عام سړي چې څنګه نفل کوي نو چې کله سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک وې نو پنځلس کرته به سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر یو روایت کې پکې لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم راغلی الا بالله لیکن په اکثرو روایاتو کې دا نشته نو که یو ځل دې پکې وي ښه که یو نه وي نو هم پروا نشته سبحان الله اخره کې یو ځل پکې ویلي شي نو ښه ده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر پنځلس بیا به اعوذ بالله وبسم الله وویل قرات نه مخکې بیا به قرات وویل نو د رکوع د تلو نه مخکې به لس کرته وویل څو شوه لکه پنځلس او لس پنځه نو بیا چې رکوع ته لاړ شي لس به وویل که د رکوع تسبیحات به ترې مخکې ووایې بهتره داسې ده که د نه وي د رکوع تسبیحات دا د هغې په ځای حسابېږي خو خیر د رکوع تسبیحات چې مخکې وایه نو لس ځله به ووایې څو شو پنځه دېرش نو چې د رکوع نه پاسې او سمع الله لمن حمده او ربنا لك الحمد وایې نو بیا به لس ځله ووایې په ولاړه څو شو پنځه څلوېښت نو بیا به په ړومبۍ سجده کې پنځلس ووایې نو پنځه پنځوس شو نو چې دواړو سجدو په منځ کې کښېنې لس کرته وایي لس یو سجده کې لس دواړو سجدو منځ کې لس نو پنځه شپېته شو نو په دویمه سجده کې لس نو څو شو پنځه وایه نو چې بیا سین پاسې دویم رکعت ته نو په اول کې به پنځلس کرته ووایي بیا به بسم الله وایي خپل قرات به شروع کړي بیا همغه زړه طریقه ده نو دا په څلورو رکعاتو کې 300 پوره کېږي حضور پاک مبارک ورته په خپله فرمایلو کې 300 به ووایي او که دې کې سړی خطا شي او سجده سهو کوي نو هغې کې به نه وایي او که یو ځای کې سړي نه هیر شي لکه رکوع کې د نه هیر شو نو ورپسې چې بل دی هغې کې شل ووایه ټیک شو خبره کنه اول کې هیر شو نو رکوع نه مخکې لس دي نو پنځلس او لس پنځه پکې ووایه او شمېرې به یې پس نو بعضې خلکو لاس کې تسبیح تسبیح ته ضرورت نشته چې نه لاس کې تړلي نو دې ګوتې له زور ورکوه که نه یو ګوتې له زور ورکوه او چې په ولاړه باندې د رکوع نه مخکې وې دا لاسونه دې کونډو سره وجنګوه دې زنګونونو سره نو یو ګوتې له زور ورکوه په سجده پروت دی نو دا ګوتې په لاسو ګوتې په ځمکه پرتې دي یو ګوتې له زور ورکوه دې اسانه طریقه ده نو صلات تسبیح ورته ویم دې ته چې تسبیحات دي پکې ښه نو دا به خیر انشاءالله په کوم وخت کې نفل کېږي هغه ټیم یې کوئ سار مانځه نه پس او مازدیګر مانځه نه پس یې مه کوئ او نور خطو نور پرېوتو د زوال وخت کې مه کوئ او باقي هر ټیم کولی شئ او زنانو ته هم دا بیان کې ښه کوئ به انشاءالله یو بله طریقه هم د حدیث کې
او خدا دې چې هغه لکه مشکله وي دا تاسو ته لکه آسان ده. عبد الله ابن مبارک دا نقل کړی دا او ترمذی کې مشتا، نو دا لکه بهتره ده. نو دا د صلات تسبیح ان شاء الله العزیز وای دا روزي قیمتي کې ثوابونه پکې وکټه، د الله ذکر پکې وکړه، درود شریف پکې وای، د قران شریف تلاوت ډیر زیات ضروری دی ګورئ، ځکه دا میاشت د نزول د قران ده.